موږ دلته 15 لرو چې جوړښت یې 3 لسګونې دي ځکه چې 3 په لسیزه خانه کې دي. نو موږ 3 لسګونې لرو. همدارنګه 15 یوګونې لرو. دا د 21 خانه ده. زه به 21 په همدغه بانجاني رنګ ولیکم. دا د 21 خانه ده. او موږ یې په دې انځور کې ګورو چې 15 یوګونې دي. نو 15 مساوي دي له 3 لسګونو او 15 یوګونو سره. 3 لسګونو او 15 یوګونو سره. اوس په دې پوښتنه کې غواړو چې 8 له 15 څخه منفي کړو. نو تاسو نه هیله کوم چې ویډیو ودروئ او 8 منفي 15 انځور کړئ. ښه، راځئ په ګډه پرې کار کوو. موږ 15 یوګونې لرو او غواړو چې 8 یوګونې ترې بیل کړو. اوس نه پوهیږو چې څنګه له 15 څخه 8 کم کړو. موږ ټال 15 یوګونې لرو چې 8 ترې ډیر دي. نو څنګه کولی سو چې 8 ترې بیل کړو؟ ډیر ښه، دغلته دی چې بیا ځلي ګروپ بندي مرسته کوي. موږ یوازې 15 خانې نه لرو بلکې 15 خانې لرو. نو 3 ګروپه لسګونې خانې لرو او 15 یوګونې خانې لرو. نو که موږ یو لسی ګروپ راواخلو، اوس لپاره خو په لسیزه خانه کې دی او په یویزه خانه کې یې نصب کړو. ښه، راځئ دغه ګروپ به راواخلو او که دغه لسی راواخلو، د دې پر ځای چې په لسیزه خانه کې وي، راځئ په یویزه خانه کې یې کښېږدو. نو دلته به یې ولېږدو. نو په یویزه خانه کې به یې ولرو. یو لسی چې لس یوګونې کیږي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10. ښه، نو موږ دلته څه وکړل؟ ګورئ، دغه یو لسګون مو له نورو رابیل کړ. نو اوس دلته 2 لسګونې پاته دي ځکه چې ما یو لسګون د لسیزې څخه یویزې خانې ته ولېږدوه او ما له مخکې 15 یوګونې لرل چې 10 یوګونې مو نور هم ور زیات کړل، کوم چې ما له لسیزې خانې رابیل کړي وو. نو 15 جمع 10 چې کیږي 15. نو اوس زه 15 یوګونې لرم او 8 ترې بیلولی سم. نو که 8 ترې بیل کړم، نو وایم چې 1 2 3 4 5 6 7 8 یوګونې مو بیل کړل. سمه ده؟ ښه، اوس نو څو پاته سول؟ ډېر ښه، یوازې 2 لسګونې پاته دي. هو، یوازې 2 لسګونې. او څو یوګونې پاته دي؟ ښه، 1 2 3 4 5 6 7 یوګونې. سمه ده؟ نو لیکم چې 7 یوګونې. اوس که چیرې ما دا بهیر انځوریز نه ښوده، نو بیا به مو څه کول؟ تاسو به وایئ چې دا ساده خبره ده، داسې چې موږ 3 لسګونې او 15 یوګونې لرل او یو لسګون مو ځینې بیل کړ، یو لسګون مو ځینې بیل کړ، نو 2 لسګونې پاته سول. بیل سوی لسی مو په یویزه خانه کې کښېښود چې 10 یوګونې وو. نو 15 یوګونې جمع 10 یوګونې موږ ته 15 یوګونې راکوي. 15 یوګونې. نو ویلی سو چې 15 یوګونې منفي 8 یوګونې 7 یوګونې کیږي چې په انځور کې ګورئ 1 2 3 4 5 6 7. نو د سوال له حل وروسته موږ 7 یوګونې لرو. همدارنګه 2 لسګونې په لسیزه خانه کې پاته دي. نو 2 لسګونې او 7 یوګونې چې 22 کیږي.